ځان په یو رنګ که دورنګي مه کوه ځان په یو رنګ که دورنګي مه کوه ته خو پښتون یې بېننګي مه کوه چې تاب د حسن دې لرلی نه شو چې تاب د حسن دې لرلی نه شو زما زړګیه اوس بیرګي مه کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. خپرونه د ادبي ګلونو نننی میلمه دلاور خاموش سیمه باړه قدیم اوسیدونکی دی. نو راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. دلاور خاموش صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو جی ډېره ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې په دومره مصروف وخت کې زمونږ خواله راغلی او موږ هم انټرویو ریکارډ کړه. ډېره ډېره مننه. ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دومره مصروفه ژوند هم وخت راوویستو. نو ډېره زیاته مننه. دلاور خاموش صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم واورو. خو ټول نه ډومبیا راسره دا شریک کوي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی؟ د شعر لیک خو بس دا لکه زما والد صاحب و محسن خان انګار صاحب که نه، نو هغه شاعري کوله، هغه به ما لوست کولو، غزل به مې غله لیکلو. بس د هغې نه دغه جراثیم ما ته منتقل شو او بس هم د شاعرۍ میدان ته راغلم د ادب. ډېره ښه ده. دلاور صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی دی؟ مونږ خو جي بس زیات د غزل کوشش کړی دی او رباعیانې او د نثر کوشش هم انشاءالله اوس شروع کړی دی او په تر خپله حده پکې انشاءالله چې لږ ډېر مزل مو کړی دی. ډېره ښه ده. دلاور خاموش صاحب پروګرام کې به درنه شعرونه هم اورو، نو بلکل د شعرونو اړخ ته به راشو، خپل یو غزل را سره شریک کړئ نو ډېر به خوشحال شو. ښه جي. غزل مطلب دی چې ارشاد د سیاست نه زما کرکه کیږي، د سیاست نه زما کرکه کیږي او منافقت نه زما کرکه کیږي. او بل شی دی چې خپل ضمیر کړي ملامته سړی، چې خپل ضمیر کړي ملامته سړی، داسې شهرت نه زما کرکه کیږي. او بل شی دی چې د بل په وینو د لاسونه سره دي، د بل په وینو د لاسونه سره دي او ستا شخصیت نه زما کرکه کیږي. مننه جي. او بل شی دی چې د غیرتي نه به خپل سر قربان کم، د غیرتي نه به خپل سر قربان کم، د بې غیرت نه زما کرکه کیږي. او مننه جي. او بل شی دی چې ګرد نری د پاره امن غواړم، ګرد نری د پاره امن غواړم، د بغاوت نه زما کرکه کیږي. مننه جي. او اخري شی دی چې علم مې خوښ دی دلاور خاموشه، علم مې خوښ دی دلاور خاموشه، د جهالت نه زما کرکه کیږي. ډېر ښکلی. یقینا دغه خوندور شعرونه به م خوند اخیستی وي. دلاور خاموش صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو، خو د بل غزل غوښتنه هم کوم، نو بلکل پروګرام کې راسره بل غزل هم شریک کوي. ښه جي. بل غزل به هم درته ووایو. یو غزل دی جي چې داسې زوړ غزل دی. ارشاد. مطلب د غزل چې ژونده ستا په کشاله کې، ژونده ستا په کشاله کې یو دوه رانه خطا دي، ژونده ستا په کشاله کې یو دوه رانه خطا دي، په دې سخته مرحله کې یو دوه رانه خطا دي. او بل شی دی چې د جانان غمونه وکړم، د جانان غمونه وکړم، که د ځان غمونه وکړم، د جانان غمونه وکړم، که د ځان غمونه وکړم، عشقه ستا په دې کیسه کې یو دوه رانه خطا دي. مننه جي. او بل شی دی چې د یو نه ځان رانغاړم، بل مې مخې ته ولاړ وي، چې د یو نه ځان رانغاړم، بل مې مخې ته ولاړ وي، د غمونو سلسله کې یو دوه رانه خطا دي. او بل شی دی چې ځانځاني د هر سړی د خپل ځان خولو کې ډوب دی، ځانځاني د هر سړی د خپل ځان خولو کې ډوب دی، د قیامت غوندې لحظه کې یو دوه رانه خطا دي. ډېر ښکلی، ډېر اعلی.
مننه جی. او اخیری شعر دی مقطع ده چې دلاور خاموش حیران یم چې څه واخلم او څه ناخلم. دلاور خاموش حیران یم چې څه واخلم او څه ناخلم، د دنیا په دې میله کې یو دوه رانه خطا وي. ډېر ښکلی. د حقیقت نډک ملګرو دغه شعرونه به مو خوښ شوي وي. دلاور خاموش صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې له خپل ژوند نه څومره مطمئن یې؟ د ژوند نه خو الحمدلله ډېر مطمئن یم. ډېر ښکلی ژوند راله الله تعالی را کړی دی. ښه پرسکونه ښه پر امنه باندې تېرېږي. ډېره ښه ده. دلاور خاموش صاحب په نن سبا وخت کې مو کم شاعر خوښ دی؟ د خوښې شاعر مو څوک دی؟ لکه په چې کوم وفات شوي شاعران دي په هغې کې ډېر زیات چې زما کم شاعر خوښ دی هغه رحمان بابا دی، ورپسې حمزه صاحب دی، او په اوسني دور کې ټول ښکلي شاعران دي. که اباسین صاحب شو، که درویش درانی صاحب شو، که کیسر اپریدی شو، دا ټول زموږ د سر ګلونه دي او زموږ د زړه سرونه دي. ډېره ښه ده. په پروګرام کې به د شعرونو غوښتنه هم کو ځکه چې ملګري به هم دغه تمه لري، نو بلکل غزل اړخ ته به راشو، نو خپل یو غزل را سره بل هم شریک کړي. غزل به در سره شریک کړم جي. ارشاد. غزل مطلع ده چې د هغه پورې غره چنار شین شو، د هغه پورې غره چنار شین شو، دا زړه مې ستا په انتظار شین شو. مننه. او ګل دی په لاسو کې سلم روړې، ګل دی په لاسو کې سلم روړې، ظالم زړه پې د مالیار شین شو. ډېر ښکلی. مننه جي. او بل شی دی چې ما چې ګیله وکړه د خوږ زړه ورته، ما چې ګیله وکړه د خوږ زړه ورته، نو د خندانه راته یار شین شو. ډېر ښکلی. او بل شی دی چې ښکلي د خپل انکار نه نه اوړېده، ښکلي ښکلي د خپل انکار نه نه اوړېده، زمونږ زړه خو په اقرار شین شو. ډېر ښه. او بل شی دی چې د ځمکې رنګ الله پاک خړ پیدا کو، د ځمکې رنګ د ځمکې رنګ الله پاک خړ پیدا کو، د اسمان رنګ څه مزېدار شین شو. ډېر ښکلی. ډېر. او اخیری مقطع دی چې خزان خزان کړو دلاور خاموشه، خزان خزان کړو، خزان خزان کړو دلاور خاموشه، د ځمکې مخ خو په بهار شین شو. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. دلاور خاموش صاحب په پروګرام کې به یو غزل بل لا سره شریک کړي، نو بیا به را سره اخره کې پیغام ورکوي، نو ډېره زیاته مننه. بل غزل دی را سره مکتب کې نشته، بې مقطع غزل دی، هغه به تاسو سره شریک کړم. ارشاد. دا مطلع ده چې زما د نظریې ملګری نه وي، چې زما د نظریې ملګری نه وي، دا سړی به مې نږدې ملګری نه وي. مننه جي. او بل شی دی چې د انسان سره ملګري په رښتې وي، د انسان سره ملګري په رښتې وي، خو انسان د په رښتې ملګری نه وي. مننه جي. او بل شی دی چې محبت یوه سپېڅلې شان جذبه ده، محبت یوه سپېڅلې شان جذبه ده، محبت خو د پیسې ملګری نه وي. او بل شی دی چې نیکخواهان درته دعا د هدایت کړي، نیکخواهان درته دعا د هدایت کړي، بدخواهانو کې د ښې ملګری نه وي. او بل شی دی چې د غزل وجود بې سره محسوسیږي، د غزل وجود بې سره محسوسیږي، چې ردیف د کافیې ملګری نه وي. مننه جي. او بل اخیری شی دی چې جهالت او علم دواړه متضاد دي، جهالت او علم دواړه متضاد دي، سهار هېڅکله د شپې ملګری نه وي. ډېر اعلی. ملګرو د ادبي ګلونو نننی میلمه دلاور خاموش صاحب چې دغه خوندور شعرونه مو واورېد، خوند به مو ترې اخیستی وي. دلاور خاموش صاحب پروګرام اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بلکل پیغام خو به زه جي دا ورکم چې انسان الله تعالی د مینې محبت لپاره جوړ کړی دی، پکار دی چې د ځمکې په مخ محبت خور کړي، علم زده کړي او د ورورولۍ یو نظام قایم کړي، نو دې سره به انشاءالله زموږ دا نظام ټیک شي. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې م را سره ناستې وکړو. دلاور خاموش صاحب ملګرو د ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کوي، خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. بیا الله په امان.
مننه